ما تاسو چې د تعمیر اول د سر نه فرشتو کړو دویم ځل باندې د تعمیر آدم علیه السلام کړی دی دریم ځل باندې د تعمیر حضرت شیس علیه السلام کړی دی څلورم ځل باندې حضرت ابراهیم علیه السلام د تعمیر د الله په حکم سره وکړو وإذ يرفع ابراهیم القواعد من البيت واسماعیل اول چې کوم دی هغه د تعمیر چې کو حضرت حوا با وسره خټه جوړوله خار براړله آدم علیه السلام تعمیر کو دوباره چې کله تعمیر کېده حضرت نوح علیه السلام په زمانه کې چې کله دا کور ختم شو طوفان کې او د دې نام او نشان ختم شو او بیا د الله تبارک وتعالى آبادولو غوښتل نو بیا ابراهیم علیه السلام هغه په خپل معمار دی او هغه دیوالونه وی او سره اسماعیل علیه السلام هغه کار کوي هغه ول خټه ګټه ورکي د دې دواړو د تعمیر کو او بیا تعمیر نو دعا وکړه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الله دې موږ نه قبول کړي ته د دعاګانو قبولولو واره پنځم ځل باندې بیا د دې تعمیر کړل قوم عمالقه او شپږم ځل باندې قبیله جرهم د دې تعمیر کړل کم چې دوی باندې بیا قبضه کړې و او هم زمانه قصي بن کلاب هغه د دې تعمیر وکړو اتم زمانه قریش مکه د نبی علیه السلام د نبوت ته 15 کاله مخکې چې کله 35 سال عمر په هغه ټیم کې د تعمیر کړو او هغه د تعمیر چې شوی نو دا تعمیر بیا د مخکینه تعمیر نه کم شوی دی ابراهیم علیه السلام تعمیر هغه زیاتو دو اعلان کو چې دا چت دی من هم نشته دی تعمیر چې کوم دی ښه شوی دی خراب شوی دی لہذا دا سمو د روانه کړل او انده لپاره اعلان کو چې دی کې چې کوم مال لاړې هغه خالص تو حلال مال لاړې حرام من راړې حلال مال لاړې چې دغه موږ خانقاه تعمیر کو ناغه چې کوم مال جمع شا کمو دغه دی وجنه حتیم بار پاتې شو لږ چې کوم دیغه خانقاه تیار شتله د حتیم چې کوم دیوال نه غونه ورشه دا هم اصل کې د خانقاه زیاده او په دې کوم د الله تبارک وتعالى حکمت چې خانقاه کې دنه خو ارسړې نشي تلې بادشاہان زی غټ خلق زی یو عام مؤمن زره کوم د خیال چې ما خانقاه کې دنه موضوع کړي دوه رکعاته نو چې حتیم کې دنه دوه رکعاته موضوع کې دا داسې دی ګویا د خانقاه کې دنه موضوع کو په دې کوم د الله تبارک وتعالى حکمت بیا د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې هغه بیا د خانقاه روانه کړل او د ابراهیم علیه السلام ځکه نبی علیه السلام فرمایلی چې دا قریش داسې جوړ کړی دی زما زړه دا غواړي چې دا مخکینی تعمیر باندې څنګه چې ابراهیم علیه السلام د نقشه جوړ کړی واخښن د جوړه کما عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ هغه شان تعمیر کړل بیا حجاج بن یوسف راغی په هغه باندې حمله وکړه او هغه ټیم کې چې کوم منجنیق او هغه سره غټي ورولې دی اور هغه اوسه د خراب شته بیت الله روان کو بیا هغه کم چې د قریش تعمیرو هغه شان د تعمیر بیا وکړو د الله سم ظلمانه چې کله تعمیر شو نو د هغه نرسو بیا امام مالک رحمت الله تعالی علیه فتوا ورکړه چې انده لپاره د دې روانول او د جباره تعمیر کول دا حرام دي دا به د قشند پاتې وي ځکه هر بادشاہ به یو تعمیر باندې جوړ بل پر هغه به بل تعمیر کوما نو دا تاسو د کرونا جوړ کړل لہذا انده لپاره فتوا ورکړه او هغه فتوا نه پورې قائم ده بیا په نوې تعمیر تابع کیږي لیکن زه قشند نقشه قدا پاک ترتیب باندې هغه خانقاه تعمیر کې د لزلا د دې تعمیر شوه دي تعمیر ملائکه او بیا د آدم علیه السلام تعمیر د شیس علیه السلام تعمیر د ابراهیم علیه السلام تعمیر قوم عمالقه قبیله جرهم قصي بن کلاب او قریش مکه او بیا دغه نرس عبد الله بن زبیر او حجاج بن یوسف د لزلا په تاریخ کې دا ملويږي چې د تعمیر شوه دي او بیا د کې د زمزم هغه څنګه او دغه کویس عمرو کومه زمانه کې کوم دیغه غټ کړي شو کومه زمانه کې د قسم روبوي بیا سومر پور د کوبو چې شي بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیکه عبد المطلب په خوب کې سولیدل او خوب کې کتونه بعد بیا وتا زینو ملاو چې کوم زو کنه بیا وت الله تبارک وتعالى خوب کې خو جو کارغه باغزه کې سات ټیم کې ټونګي وی هغه کنسل شروع کا قوم د مخالفت کو دغه زنه دوباره بیا زمزم وبراوته بیا پای کې جالو لګید په کسانه تاو شو او دغه نرسو مسلسل نه پورې دا زمزم چلیږي د زمزم صف فواید دي ان شاء الله آینده جمعو کې زکه چې د ورځې شپې او د میاشتې دي دغه دي چې مون بیت الله بارک خبر وکړو مسلمانان ته بیت الله تعمیر او بیت الله تعمیر کول والا بیت الله سره مست تعلق دی بیت الله ولې منتخ وخت بیت الله تبارک وتعالى ولې درته له فضیلت وکړي دی د باندې بیان وشي چې مسلمانان د خپل تاریخ نه خبر شي